بسم الله الرحمن الرحیم. دغه مالدار په شیخ مصری کې هم کې اوسېږي، بېسود ولسوالي ده او دغه غوا چې ده فرانسوي نسل افغان بچی ده، دا افغان بچی ده. دې ته بیا مونږ ګیګن په نامه یوه ستن وکړله چې هغه بچی راوړ، هغه بچی ته مونږ خرڅه کړې هغه بله، خو دویم نس کې بیا هم چې ستن وکړه دا بچی راوړې، دا د ګیګن بچی ده، دا د ګیګن بچی ده. بیا د ګیګن بچی ته بیا مونږ هغه وکړله ریلبان ستن وکړله، د ریلبان ستنې نه بیا دا بچی راغلی ده، دغه بچی راغلی ده. اوس بیا هغه هم د 7 میاشتو بلار بله بیا مې ورته ریلبان ستن کړی. دا چې دا دیم بچی ده، دا د تقریبا د چې دا د ګیګن بچی ده، دې ته مې ریلبان ستن کړی وه، هغه خوینر بچی راغلی. دا مطلب دا ټول نسل د یوې غوا نه دی؟ دا ټول نسل د دې یوې غوا نه دی. د دې یعنې د سرو فیصدي پکې ډېر راځي په کمه؟ سرو فیصدي پکې ډېره زیاته، یعنې هر ځای چې ته نسل اصلاح کې په همغه راځي. او دا 2000 دا خو د هغه اولنۍ ستنې وې چې موږ راوړې؟ دا هغه اولنۍ ستنې چې موږ راوړې وې، افغان په نامه، بوجي په نامه. دا څومره شو د کول ډاکټر صاحب؟ دې تقریبا د سوی چې تر 13 کیلو پر دې شو کړی. خدای 13 پورې کړی. او دا تقریبا د څوم لنګون دی؟ د دې دا څلورم لنګون دی. څلورم لنګون دی. او خدای 2013 کې شو تقریبا 2013 کې. نو دې څلور لنګونه کړی. څلور لنګونه کړی. ښه صحیح ده، صحیح ده. اوس بیا اوس بیا هم تقریبا د سوی چې 4 میاشتو 3 میاشتو بلار 3 میاشتو. صحیح ده. اوس شیدې کوي؟ څومره شیدې کوي؟ بس اوس لږ مریضه ده که نه، ډوله نه کوي ښه. صحیح. او دا ورپسې ډاکټر صاحب کومه وه؟ دا خو اوس لشلې که نه؟ دا اوس لشلې ده. دا د ګیګن بچی ده. ښه دا د ګیګن بچی. دا د ګیګن بچی ده، تر 15 کیلو پورې شیدې کوي. ښه دا 15 پورې کوي. او د دې دا بچی و؟ دغه ته ستن شوی د ریلبانه. د ته ریلبان شوی؟ او دا د ریلبان بچی ده. ښه دا د ریلبان بچی. دا د ریلبان بچی ده. او د ده نه اخوا بیا د دې بچي کوم یو؟ دا دا چې ده دا د هم د هغې بچی ده. ښه دا د هغې لور ده، دا افغانۍ غوا. او دا د ګیګن بچی ده. ښه دا د ګیګن ده. دا د ګیګن بچی ده. دې په اول نس باندې د 28 کیلو شوده وکړله. 28 کیلو؟ 28 کیلو هغه د ریلبان بچی ده، دغه د دې بچی ده. ښه د دې نه بیا وروسته کومه زېږېدلې؟ د دې نه وروسته بیا دا زېږېدلې ده. ښه ښه دا اول ځلې وه؟ اول ځلې وه. دا خو بلار به نه ده بېرته؟ اوس د 7 میاشتو بلار به ده. 7 میاشتو؟ اوس بېرته د دې بچی د دې نه وروسته اوس بېرته د 7 میاشتو بلار به ده. دا یعنې مطلب دا زمونږ F1 اول نسل دی؟ صحیح نه؟ د هغې نه دا F2 دی فکر کومه؟ هغه F1 دی، هغه زمونږ F1 دی. دا اول نسل دا و؟ اول نسل دا و. بیا د هغې نه وروسته دا و؟ بیا دا و. او ورپسې اوس چې ورپسې دا ده؟ بیا دا دی. صحیح ده. زه خدای پاک کوم کامیاب او بریالي راله. خوشحاله اوسئ؟ بس صحیح ده. د مالدارانو ته هم څه پیغام دی چې دا نسل وکاروئ؟ دا نسل والا ښه نسل ده په ټول افغانستان کې چې دا ښه شوده ورکوي او بېرته یې نسل ښه راځي. ښه صحیح، مننه.